تاسو سره چینی شته؟ Do you have sugar? Do you have sugar? تاسو سره چینی شته؟ مهرباني وکړه ماته 1 کیلو چینی وتله. Please weigh 1 kg sugar. Please weigh 1 kg sugar. تاسو موبایل خرڅوئ؟ Do you sell smartphones? Do you sell smartphones? مطلب دا دی چې تاسو موبایل خرڅوئ؟ دا په څو دی؟ How much is this? How much is this? دا په څو دی؟ او هغه په څو دی؟ How much is that? How much is that? دې سره وارنټي راځي یا دې کې وارنټي شته؟ Does this come with warranty? Does this come with warranty? Assalamu alaikum dear friends and most welcome to our channel the UL English په پښتو کې. I'm your host Abid Ali from the UL English which means the University of Learning English. انشاءالله نن په دې ویډیو کې په دغه درس کې موږ زده کوو چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو دکاندار سره که هغه په هر ځای کې وي په انګلیش کې ورسره خبرې وکړئ ډېر په اسانۍ سره ورسره وکړئ او ستاسو چې څه ته هم ضرورت وي هغه ترې راواخلئ هغه دې ترلاسه کړئ. نن دا ویډیو موږ ځکه جوړو ځکه چې په کمنټ سیکشن کې موږ ته ډېرو ملګرو بار دا ویل د دې غوښتنه کوله چې موږ د دې په باره کې یو ویډیو جوړه کړو چې په انګلیش کې په دکاندار سره څنګه خبرې کوي ځکه چې دغه زیاتره ملګري دا په USA کې په UK کې دي او هغوی ته په دې کې ډېر زیات تکلیف دی چې دکاندار ته ورشي هغه سره په انګلیش کې خبرو وکړي او څه ته یې ضرورت وي هغه ترې راواخلي. نو که چېرته تاسو هم غواړئ چې دکاندار سره په انګلیش کې خبرې وکړئ مختلف قسم الفاظ او جملې زده کړئ چې هغه ستاسو په هر ځای کې په کار راتللی شي. نو بیا دا ویډیو تر اخره پورې خامخا وګورئ ځکه چې دا یو مکمل کورس دی او د دې ویډیو د کتلو نه بعد به انشاءالله تاسو بالکل دې قابل شئ چې دکاندار سره په انګلیش کې خبرې کوئ او هر هغه څه دې ترلاسه کړئ څه ته چې ستاسو ضرورت دی څه تاسو غواړئ. Number 1. Dear friends, in step number 1 we are just going to learn how you can grab the attention of someone easily because attention is one of the most important thing ever. مطلب مې دا دی چې د ټولو نه مخکې موږ دا زده کوو چې فار ایگزامپل ته یو دکان ته یو سټور وغیره ته وردننه شوې نو ته څنګه کولی شې چې د دې کس توجه د هغه دکاندار یا په کاونټر باندې چې څوک ولاړ دی د هغې توجه خپل ځان طرف ته راواړئ لکه فار ایگزامپل هغه چا سره خبرې کوي یا یو بل کار کې مصروف دی نو ته څنګه کولی شې چې د دې توجه خپل ځان طرف ته کړي او ورته ووایې چې تا ته څه ضرورت دی ته دلته څه اخیستل غواړئ. نو هغې دپاره د انګلیش دا 2 فریزز استعمالیږي. هغه فریزز دي excuse me pardon me یو ځل ما سره ووایئ excuse me بل دی pardon me داسې مه وایئ pardon me pardon me. اوس د دې مطلب دی معاف کا خو د دې دا مطلب نه دی چې هغوی سره تا جنګ جګړه لانجه دی ورسره کړی او تا هغوی ته وایي چې زما نه خفه نه شي ما معاف کا بلکې د دې سیمپل دا مطلب دی چې ته په هر کار کې مصروفي خپل توجه زما طرف ته راواړوه ځکه چې زه څه اخیستل غواړم. excuse me یا pardon me excuse me pardon me دا خو صحیح شو. اوس د دکان ته رادننه شوی وي چې ته وریجې واخلې نو ته به ورته داسې څنګه وایې چې تاسو سره وریجې شته do you have rice مطلب یې دا دی چې آیا تاسو سره وریجې شته دا خو صحیح شو. ابا تا ته وایي او شته نو ته به ورته داسې څنګه وایې چې مهرباني وکړه ما ته 1 کیلو وریجې وتله. please weigh 1 kg rice. please weigh د وی مطلب دی تلل 1 kg rice 1 کیلو وریجې دلته درته زه وریجې ویم تاسو هر څه ویلی شئ شوګر چینی هم ویلی شئ پی کور هم ویلی شئ هر څه چې ستاسو په کار وي. دا هم صحیح شو. وریجې دې واغستې اوس ته وایې چې زه یو بیټ هم واخلم خو ته د دوی نه دا پوښتنه کوې چې آیا تاسو بیټونه خرڅوئ که نه دا یو جنرل سټور دی خو تا ته دا پته نه لګي ته دا یقیني نه یې چې آیا دوی سره به بیټ خامخا وي نو ته به ورته داسې څنګه وایې چې آیا تاسو بیټونه هم خرڅوئ ته به ورته بیا داسې وایې do you sell bat آیا تاسو بیټونه خرڅوئ یا تور نه د موبایل پوښتنه کول غواړئ چې آیا تاسو موبایل خرڅوئ do you sell mobiles یا do you sell smartphones do you sell chargers do you sell headphone هغه څه ته چې ستاسو ضرورت وي هغه بیا ویلی شئ. که چېرته هغوی سره وي هغه به درته وایي چې او موږ سره شته
نو ته به ورته دا وایې چې دا زه کوم ځای کې پیدا کولی شم، مطلب دا خو غټ سټور دی، نو په کوم ځای کې زه دا کتلی شم، کوم ځای کې زه دا پیدا کولی شم. Where can I find this? Where can I find this? زه دا چېرته کتلی شم، چېرته پیدا کولی شم. هغه به درته بیا داسې وایي It is on aisle 6. بیا به تاسو وایئ چې د دې څه مطلب دی. نو په یاد ساتئ په دې جمله کې چې راغلی آیل دا چې کوم دی سپیلنګ یې مکمل بدل دی خو د دې پروننسیشن دی آیل. اوس دا څه ته ویل کېږي؟ دا ویل کېږي هغه تنګو کوڅو ته چې د سودا نه ډکې وي او خلک ورکې روان وي، ټرالي وغیره ورسره وي او څه سودا د دې ځای نه رالي ورکې ورچوي، څه د دې ځای نه رالي ورکې ورچوي، هغه څه رالي څه چې د دوی ضرورت وي او په دې کې ورچوي. نو دې تنګو کوڅو ته د سودا نه چې ډکې وي دې ته ویل کېږي آیل. او دوی خپلې نمبر وي 6 5 11 کوم نمبر یې هم کېدلی شي. نو که چېرته تاسو ته ووایي اټ از آن آیل 6 نو آیل ویل کېږي دغه تنګ کوڅو ته چې د سودا نه ډکې وي. نو دې مطلب دا چې دا په شپږم نمبر آیل کې دی، مطلب پر شپږم نمبر کوڅه کې دا تاسو پیدا کولی شئ، دا د سودا والا کوڅه. نمبر سیکنډ سټپ نمبر 2. اوس فار ایگزامپل تاسو یو څه راواغستل، لکه فار ایگزامپل دا د موبایل ډبی دی، تاسو موبایل راواغستو یا بل څه راجي کړه او تاسو ورته وایئ چې د دې څه قیمت دی، دا په څو دی. نو ته به ورته څه وایې How much is this? How much is this? دا په څو دی. دا خو صحیح شو، ما سره لاس کې دی لنډ دی، زه به وایم How much is this? خو که چېرته یو څه یو وي او ستاسو نه لرې وي نو ته به ورته بیا څه وایې چې مطلب هغه په څو دی. نو ته به ورته بیا داسې نه وایې How much is this؟ لرې دی در نه، د دې په باره کې موږ یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې وه. ته به ورته بیا وایې How much is that؟ یو دی او لرې دی. هغه په څو دی؟ صحیح ده، دا خو په 100,000 دی. هغه په څو دی؟ How much is that? How much is this؟ دا په څو دی. How much is that؟ هغه په څو دی. دا هم صحیح شو. اوس فار ایگزامپل تا 2 کتابونه راوچت کړل، 2 دي او نږدې دي در سره، نو ته به ورته داسې ویل غواړې چې دا په څو دي، دا دواړه په څو دي. نو ته به ورته وایې How much are these؟ How much are these؟ these بیا موږ استعمالوو د هغه څه لپاره چې 2 وي یا د 2 نه زیات وي او نږدې وي را سره. نو How much are these؟ دا په څو دي. اوس که چېرته همدغه کتابونه وي یا بل څه وي 2 وي یا د 2 نه زیات وي خو لرې وي، ته به ورته داسې ویل غواړې چې هغه په څو دي. ته ورته بیا وایې How much are those؟ How much are those؟ these مطلب 2 د 2 نه زیات دي لنډ دی، those مطلب 2 د 2 نه زیات دي او لرې دي. How much are these؟ sorry how much are those؟ هغه په څو دي. دا ټي وي په څو ده؟ How much is this TV؟ How much is this TV؟ دا ټي وي په څو ده. دا موبایل په څو دی. How much is this smartphone؟ How much is this smartphone؟ دا موبایل په څو دی. او اسې دا خربوزه په څو ده. How much is this melon؟ How much is this melon؟ دا خربوزه په څو ده. دغه واشنګ ماشین د خرڅ دی. Is this washing machine for sale؟ درې مطلب دا دی چې آیا دا واشنګ ماشین د خرڅ دی. Is this washing machine for sale؟ دا موبایل د خرڅ دی. Is this mobile for sale؟ Is this mobile for sale؟ مطلب دا دی چې دا موبایل د خرڅ دی. دا موبایل یاره دا خو ارزانه دی. It is cheap. It is cheap. دا خو ارزانه دی. دا خو ډیر ګران دی مړه. It is very expensive. It is very expensive. مطلب دا دی چې دا خو ډیر ګران دی. expensive ویل کېږي ګران ته، cheap ویل کېږي ارزان ته. یاره قیمت خو ښه دی. It is a good price. که چېرته څوک وایي it is a good price بیا دې مطلب دا دی چې دا نه ګران دی نه ارزان دی، بس په ښه قیمت دی، په ښه ریټ دی. درې نه در سره لږ ارزان نشته. Excuse me, is there anything cheaper than this؟ Excuse me توجه به ځان طرف ته راواړئ. یا pardon me, is there anything cheaper than this؟ آیا تاسو سره د دې نه ارزان نشته یا د دې نه در سره لږ ارزان شته؟ Is there anything cheaper than this؟ دې کې څه ګزاره نه کېږي. Is there any discount on this؟ Is there any discount on this؟ مطلب دا دی چې په دې کې څه ګزاره نه کېږي، دې کې څه ډسکاونټ نشته. ماما دې سره وارنټي شته؟ Does this come with warranty؟ Does this come with warranty؟ مطلب دا دی چې دې سره وارنټي شته او که نه.
که بغیر د وارنټۍ دی. ها ته یو سټور ته رادننه شوې او ته ډېره سودا کې مطلب تا ته د ډېرې سودا ضرورت دی خو ته دا په لاس کې نشي نیولی مطلب سره دیز نه راوالی په لاس کې ونیسه سره دیز نه په لاس کې ونیسه په لاس کې نشي نیولی نو تا ته به خامخا د یو داسې ضرورت وي چې ته ورکې سودا ور واچوې. تاسو به کتلی وي اکثر له خلک په داسې ځایونو کې روان وي هغوی سره داسې ګاډي شانتي او هغه کې سودا ور اچوي. نو تاسو څه پته شته چې دې ته څه ویل کېږي؟ دغې ګاډي شانتي ته ویل کېږي ټرالي لکه د ټیکټر ټرالي خو دې ته هم ویل کېږي ټرالي. نو چې تا ته د دې ضرورت وي ته به ورته ووایې I need a trolley. I need a trolley. مطلب یې دا دی چې ما ته د دې ضرورت دی. یا تاسو ورته ووایئ I need a basket. نو باسکټ ویل کېږي باسکټ وایي ټوکري ته مطلب ما ته د یو ټوکری وغیره څه ضرورت دی چې زه ورکې دا سودا ور واچوم. نو باسکټ او ټرولي. نمبر 3 په سټپ نمبر 3 کې موږ دا زده کوو چې فار ایگزامپل ته لاړې خپل ملګري سره یو دکان ته یو سټور ته یا ته ځان ته لاړلې خو سټور ته ور دننه شوې او هسې داسې ګرځې هسې ګورې را ګورې ښکته ګورې بره کوټونه ګورې کپړې ګورې یا بل څه ګورې خو بس هسې ګورې را ګورې. نو په دې ټایم کې ستا نه دوکاندار یا بل څوک درنه پوښتنه کوي Can I help you find anything? Can I help you find anything? مطلب یې دا دی چې آیا زه ستا مدد کولی شم په څه پیدا کولو کې مطلب که ته څه پسې ګرځې نو زه به درته پیدا کړم ته څه غواړې. نو که ته هسې ګرځې مطلب بس هسې کتل کې نه اخلي یا ستا خوښېږي نه نو ته به ورته څه وایې No thanks, I'm just browsing. No thanks, I am just browsing. نو د دې دا مطلب شو چې بس زه هسې ګرځم ګورم را ګورم خو څه اخلم نه یا زما خوښېږي نه بس زه یې هسې ګورم. No thanks مهرباني I'm just browsing. زه بس هسې ګرځم را ګرځم هسې ګورم. که چېرته یو کس داسې ووایي The cows are browsing. The cows are browsing. بیا د دې مطلب دی چې غواګانې سریږي. براوزینګ بیا دلته حواله ورکوي د دې مطلب بیا کېږي چې سریږي. که ته چېرته دوکان ته رادننه شې هسې ګورې بس ته هم هسې ګرځې را ګرځې. یا که چېرته ته څه پسې ګرځې او نه یې شي پیدا کولی نو ته ورته ویلی شي چې او فار ایگزامپل زه یو تور کوټ پسې ګرځم خو پته نشته چې کوم ځای کې دی. Yes, I'm looking for a black coat. Yes, I am looking for a black coat. مطلب یې دا دی چې زه یو بلیک یو تور کوټ پسې ګرځم خو چې کم دی. بیا په همدغه ټایم کې تا ولیدو چې دلته تور کوټ را ځوړند دی نو ته ورته داسې وایې چې آیا دا کوټ زه اغوستلی شم چې ځان کې وګورم. Can I try it on? Can I try it on? آیا دا کوټ زه اغوستلی شم دا کوټ زه چیک کم. ها اوس خو دې کوټ پیدا م کو راواغېستو واچو نو ته وایې چې یاره دا په ما باندې فټ دی. It is fit. دا په ما باندې فټ دی. خو ته داسې ویل غواړې چې فټ دی صحیح دی په سایز باندې خو ما سره مزه نه کوي ما سره خوند نه کوي. It is fit but it doesn't suit me. It doesn't suit me. بیا د دې مطلب شو چې دا ما سره مزه نه کوي. اوس دلته موږ سره دوه او ډېر اهم الفاظ دي suit او fit. که چېرته ته وایې it is fit مطلب یې دی چې دا کوټ بنین وغیره دا په ما باندې فټ دی صحیح دی زما په سایز دی. خو که ته چېرته داسې وایې it doesn't suit me دا ما سره مزه نه کوي. It doesn't suit you دا تا سره مزه نه کوي. It doesn't suit me دا ما سره مزه نه کوي. It doesn't suit you دا تا سره مزه نه کوي. مطلب په آسانو الفاظو کې چې مطلب ما سره خوند نه کوي یا تا سره خوند نه کوي بس ښه نه ښکاري د دې دا مطلب دی. ښځه دا خبرې پرېږده کوټ دې راواغستو او ته وویل it suit me دا ما سره مزه کوي زه ورکې ډېر ښه ښکارم خو چې داسې دې راواړو دا بل طرف یا د ریټ پته درته ولګېده نو ریټ یې ډېر زیات های دی. ته چې یاره دې ته خو زما وس نشته دا به د چا پلار واخلي. I can't afford this. I can't afford this. مطلب یې دا دی چې یاره دا زما د بجټ نه بهر دی ما سره دومره پیسې نشته دې ته زما وس نشته. I can't afford that. هغې ته زما وس نشته. اوس ته دوکان ته وردننه هم شوې سودا هم دې ته وکړه او اوس بار ته راوځې نو د کیدای شي د دوکاندار تا ته داسې وایي چې نور څه پکار دي. Anything else? Anything else. مطلب یې دا دی چې نور څه پکار دي او ته ورته داسې ویل غواړې بس دی که نه یا بس همدغه That's all. That's all. بس همدا کافي ده. تاسو ته به پته وي کله کله موږ داسې ویل غواړو لکه فار ایگزامپل ته یو دوکان نه راوتې تا ورکې سودا وکړه
پیسې دې ورته ورکړي خو ته د هغې نه بعد هم ترې پوښتنه کوې چې پیسې خو مې درکړي که نه ملګري پیسې خو مې درکړي که نه یا پیسې خو شوي دي که نه نو ته ورته داسې ویلی شي آر وي ډن کله کله موږ د ګاډي نه هم چې راکوشو نو دا ورته موږ خامخا وایو پیسې مې ورکړي خو بیا هم ترې پوښتنه کوو چې پیسې خو شوي که نه پیسې خو مې درکړي آر وي ډن آر وي ډن مطلب کاته خو کلیر ده او یو خبره بله سودا دې ترې واخسته اوس هغه ته دا پکار دي چې تا ته رسید درکړي رسید ته څه ویل کېږي دا د رسید سپیلنګ دی خو دا داسې نه ویل کېږي ریسیپټ دا ویل کېږي receipt receipt please give me the receipt please give me the receipt مهرباني وکړه ما ته رسید راکړه ما چې کومه سودا واخسته هغه ولیکه چې ما څه واخسته په کوم ریټو شو نو هغې ته ویل کېږي رسیټ یو خبره بله تا سودا واخسته کوټ وغیره دې واخسته خو چې کور ته لاړې په دې کې څه مسله وه بس خوښ دې نه شو او ته دا واپس کول غواړې نو ته به ورته داسې څنګه وایې چې دا کوټ ما ته واپس که I would like to return this بیا د هغې نه بعد د هغه څه نوم I would like to return this زه غواړم چې دا واپس کم یا که ته ورسره د هغه نوم د هغه څه نوم ووایې لکه فار ایگزامپل I would like to return this coat زه غواړم چې دا کوټ واپس کم د ریټرن مطلب دی واپس کول I would like to return this smartphone زه غواړم چې دا موبایل واپس کم مطلب دا موبایل واپس والا بس زما په تبه نه دی یا فار ایگزامپل ستا کوټ موبایل وغیره ستا ښه خوښ دی خو د دې رنګ ستا نه دی خوښ د دې سایز ستا نه دی خوښ نو ته ورته داسې ویل غواړې چې مطلب دا واله ما ته بل سایز راکړه بل کلر راکړه I would like to return this for a different color I would like to return this for a different color مطلب دا واخله او ما ته یو بل کلر راکړه I would like to return this for a different size دا واخله ما ته یو بدل سایز راکړه که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي واقعي ستاسو مدد کړی وي او تاسو چې په څه نیت باندې کتلی وي هغه ته تاسو ته حاصل شوي وي نو بیا دې ویډیو ته خامخا یو لایک ورکړئ خپل نور ملګرو ته د دې په باره کې ووایئ مهرباني وکړئ در سره په فیسبوک وغیره باندې شیر کړئ او که چېرته هم تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ نو چې کله موږ یو نوی ویډیو اپلوډ کړو د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته خامخا ستاسو په سکرین باندې میلاویږي او تاسو به کولی شئ چې د دغه شانتې ویډیوګانو نه ډېره فایده واخلئ او خپل انګلیش په ډېر کم وخت کې ډېر های لیول ته بوځئ